السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. افغان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې ښه وځلېدل او راشد خان نوې خبرې کړي دي. محمد نبي او نوین الحق امرالله صالح ته سخت جوابونه ورکړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. محمد نبي د امرالله صالح خبرو ته په غبرګون کې ویلي دی چې دوی اوس هم تر همهغه ملي بیرغ او ملي سرود لاندې کرکټ کوي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هېواد د رښتونو ارزښتونو استازولي کوي. نوموړي صالح ته په اشاره کې زیاته کړې د ملت چې اوس له کومه حالته تېرېږي دا ټول ستاسې د فاسد نظام له امله دی. له دې مخکې امرالله صالح پر افغان کرکټ لوبډله موقتي او دایمي بندیزونه مثبت ګام بللی و او نیوکه یې کړې وه چې افغان لوبغاړي د نجونو زده کړو په ګډون د نور بې عدالتۍ په اړه غلي دي. د نبي وروسته نوین الحق هم امرالله صالح ته عجبه په زړه پورې نر جواب ویلی دی. تاسو په کومو سترګو د غیرت خبرې کوئ، لږ مو په ګریوان کې سر کښته کړئ او سوچ وکړئ. ستاسو لپاره به دا غوره وي چې د هر ډول خبرو او د هېواد د ملي موضوعاتو څخه د ویلو ډډه وکړئ. ابراهیم ځدران نن یو ځل بیا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې زبردسته په زړه پورې بیټینګ نندارې ته وړاندې کړ. په تېره لوبه کې هم د خپلې لوبډلې په ګټه 250 منډې ترسره کړې وې. نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره زبردسته لوبه ترسره کړل او د خپلې لوبډلې په بری کې مهم رول ولوبوئ. نوموړي نن په 43 بالونو باندې 48 منډې ترسره کړې، 4 څلوریزې او 3 شپږیزې په بیټینګ کې شامل وې. لوبډلې لوبه هم وګټله او کریم جنت هم د ده سره په لوبډله کې شامل و. په 15 بالونو باندې 6 منډې جوړې کړې. عظمت الله عمرزي نن یو ځل بیا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې زبردسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړ. ډېر تاریخي بال یې نن ترسره کړ. د نوموړي سپیډ نن ډېر زیات سوی و. په یو بال باندې په 145 سپیډ سره د پاکستان شیرجل خان اوټ کړ. نوموړي نن په بیټینګ کې په 4 بالونو باندې 8 منډې ترسره کړلې او په بالینګ کې بیا زبردسته بالینګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 41 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې ترلاسه کړلې چې یوه غټه ویکټه د تمیم اقبال و او دویمه ویکټه د شیرجل خان و چې په 145 سپیډ بال سره بولډ اوټ کړ. کریم جنت په بالینګ کې بیخي زیاتې منډې ورکړې، په 4 اورونو کې 45 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه. راشد خان ښځه په کور او پخلنځي کې خوند کوي، نه په لوبغالو او میدانونو کې. د تلو نیوز مخکینی خبریال انیسه شهید ادعا کوي چې راشد خان ویلي دي ښځه په کور او پخلنځي کې خوند کوي، نه په لوبغالو او میدانونو کې. انیسه شهید دا ادعا په داسې حال کې کوي چې راشد خان د استرالیا کرکټ بورډ پریکړې ته وښوده ځکه چې هغوی په ښځو د محدودیتونو له امله له افغان لوبډلې سره لوبلړۍ لغوه کړه. انیسه شهید لیکلي دي 4 کاله مخکې مو د راشد خان سره د ښځو او ورزش په اړه وپوښت، ویې ویل ښځه په کور او اشپزخانه کې خوند کوي، نه په لوبغالو کې. دغه خبریال ادعا کوي چې موږ دا خبره په دې خاطر له مرکې ډیلیټ کړه چې راشد خان ځوان او ملي اتل دی او دا موضوع جنجالي نشي. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان ډیر کم خلک د ښځو په تعلیم او کار باور لري. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 3 ورځنۍ لوبو سیریز په 3مه لوبه کې نیوزیلند پاکستان ته په 2 ویکټو سره ماته ورکړل چې ډیره ښایسته لوبه یې په نننۍ لوبه کې ترسره کړل. ډیر ښایسته بیټینګ یې ترسره کړي د نیوزیلند بیټسمینانو. پاکستان دغه سیریز 2-1 باندې وبایلی. نیوزیلند 2 لوبې وګټلې او پاکستان 1 لوبه وګټل. نیوزیلند پاکستان ته په خپل کور کې ماته ورکړل. ډېره ښه لوبه یې ترسره کړل په نننۍ لوبه کې. مخکې هم ډېرې ښې لوبې ترسره کړې وې. نننۍ لوبه کې په 2 ویکټ پاکستان ته ماته ورکړل چې دغه سیریز یې 2-1 وګټي. مجيب الرحمن د متحده عربي اماراتو نړیوال شلوريزه لیګ په لومړۍ لوبه کې زبردسته بالینګ ترسره کړ چې ډېر ښایسته وځلېدی. نوموړي نن په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړلې چې د دې لیګ لومړۍ لوبه نن ترسره شوه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.